اکثر خلک د ورځو بدبختیا یعنې د هغوی د بدنصیبۍ حسابي چې دا سپیرې دي دا ښې نه دي. خو زه تاسو ته صرف د یو ګل د ورځې د کومه چې موږ ورته پیر ورځ ویو یوم الاثنین په عربۍ کې ورته وایي، نو دغه ورځې په باره کې حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه هغه وی د دې ورځې د سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو خاص تعلق دی. یو دا چې د ګل په ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړه پیدا شوی، دا د ګل د ورځې خصوصیت دی. خلک وایي که د دوشنبې په ورځ مړ شو جدا ښه نه دی وایي ښه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړلی نو د دوشنبې په ورځ یې راوړلی، دنیا ته د دوشنبې په ورځ راغلی. دویم دا د ګل په ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبوت ورکړی شو، دا د دغه پیر ورځ وه، دوشنبې ورځ وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبوت ورکړی شو. او دریم د ګل په ورځ باندې اجر اسود چې نو دا په خپل ځای باندې ایښودی شو، دا د دې خصوصیت دی. او څلورم دا چې د ګل په ورځ باندې د مکې معظمې نه مدینې منورې ته د هجرت دپاره د غار سور نه چې نو هغه سفر شروع شو، دا د هم ګل ورځ وه. او پنځم دا د ګل په ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی مدینې منورې ته ورسېده، دا هم خصوصیت دی. مدینې منورې ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسېده هغه هم د پیر ورځ وه. او شپږم دا د ګل په ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف کړی دی، سفر یې کړی دی، نو دا هم د ګل ورځ وه. او مسند احمد کې دا روایت را نقل کړی دی. دا خصوصیت د ګل د ورځې دی. اکثر خلک وایي د ګل په ورځ که چې د موږ واده نه کوو وایي دا سپیره ده، دا به داسې دا به اخسي. د ګل په ورځ باندې دا خاصیتونه دي. الله دې زموږ سره په هره ورځ باندې الله دې د رحم فیصلې په موږ باندې وکړي. خدای شپږ خاصیتونه د دوشنبې د ورځې ما تاسو ته ذکر کړه. ورونو دا وګورئ، چیک یې کوئ او په دې کې هر عمل چې الله رضا دپاره کوئ.